شعیب اختر د افغانانو او د افغان لوبډلو په اړه څه ویلي؟ سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب د شریکېدو مخکې زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پاکستان یو تیز توپ اچوونکی پخوانی توپ اچوونکی شعیب اختر د افغانانو او د افغانستان کرکټ ټیم په اړه داسې خبرې کړې دي چې تاسو به هم ورته حیران شئ. دوستانو، دغه یو څو خبرې چې شعیب اختر کړي، لومړی خبره دا ده چې هغه ویلي دي چې د افغانان د کوم پلیران چې دا ټول د پاکستان دي، د پېښور او د کراچۍ نه. که چېرته تاسو د دې شناختي کارتونه وګورئ، هغه به ټول د پاکستان وي. او که چېرته موږ آی سی سی ته ریکویسټ وکړو، یعنې موږ دا کمپلین آی سی سی ته وړاندې کړو چې دا ټول پاکستانیان دي، نو ستاسو کرکټ یعنې د افغانستان د کوم کرکټ ټیم چې دا کرکټ دا ټول به ختمیږي. او شعیب اختر دا هم زیاته کړه چې نن کوم میچ زمونږ یعنې کومه لوبه چې د افغانانو سره ده، زمونږ بالکل وایي موږ افغانانو سره مینه کوو. موږ افغانانو ته په خپل پاکستان کې 3 میلیونه کوم کسان چې دي، د افغانان چې دا موږ خپل کور کې ورته ځای ورکړی، خو نن به زمونږ ترمنځ هیڅ کومه مینه نه وي، هیڅ انډیوالي به نه وي. د افغانستان نه به دا میچ ګټو او میچ داسې یو انداز کې وي چې موږ د افغانستان نه ګټو، یعنې موږ به افغانستان ته داسې لتې ورکوو، داسې شکست به ورته ورکوو چې دا به یاد ساتي. موږ 2 پوینټ ګټل دي او افغانستان به موږ په هر حالت کې چې وي موږ افغانستان ته شکست ورکوو. افغانستان نه به ډېر په اسانۍ سره ګټو. او دا یې هم زیاته کړه چې د افغانستان چې کوم ټول کسان چې دي، دا ټول د پاکستان کې زده کړه کړې ده. او که تاسو یاد شي، زموږ د افغانستان کرکټ بورډ دا وینا کړې وه چې پاکستان دې راشي او د افغانستان لوبه زده کړي. نو شعیب اختر دا زیاته کړه چې نن به موږ تاسو ته وښیو چې کرکټ د چا نه زده کول پکار دي. نو دوستانو، تاسو د شعیب اختر دغه خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. او آیا ستاسو نظر څه وایي چې نن به لوبه افغانستان ګټي او که پاکستان؟ لاندې خپل نظر په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بل ویډیو دلې الله پامان.